سلامونه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. دغه یوه ډېره دردونکې کیسه درته وړاندې کوم په دې هیله چې تر پایه یې واورئ. دوه ډېر نږدې ملګري چې ډېر سره ګران وو، یو وخت بیا مازدیګر مهال سره ناست وو. یو ملګري یې ورته وویل چې ګرانه پلان لرم، یوه نجلۍ ده چې ما سره ډېره زیاته مینه کوي. سبا مازدیګر مې ورسره واده کړې ده چې زه به ستاسو کور ته درځم او ستاسو سره به په کور کې کار کوم. ملګری چې هر ډول رازونه به ورسره شریکول، نو ملګري ترې پوښتنه وکړه چې دا نجلۍ دا څوک؟ نو ملګري ورته وویل چې دا نجلۍ زموږ د ملا صاحب ښځه ده، زموږ د جومات ملا صاحب. نو پلان یې جوړ کړ چې ته به سبا مازدیګر د ملا صاحب سره کښېنې، کله چې د جامع لمونځ وشي ته به ملا صاحب په جمع کړې، تر هغې به یې کور ته نه راپرېږدې. خو که نه شوه، که درنه کور ته را روان شولو، نو ته به ما ته حتما زنګ کوې چې ملا صاحب کور ته درغلو، نو زه به د کور څخه راووځم. ملګري هم خبره ورسره ومنله. سبا شو، مازدیګر د جامع لمانځه وروسته خلک د کورونو په طرف روان شول. دوه ملګري چې تېره ورځ یې پلان جوړ کړی و، د جومات څخه راووتل. ملا صاحب چې د جومات څخه راووتو، نو ملګري یې ورته وویل ملا صاحب یو څو پوښتنې درنه کوم. هغه ورسره کېنستلو، هغه یې په جمع باندې اخته کړلو او بل ملګری یې په خپل خواهش یعنې په سیکس کولو پسې کور ته ورغله. چې د ملګري پوښتنې خلاصې شولې، نو ملګري ته یې زنګ وکړو چې ملا صاحب کور ته درغی او ملګری هم په وخت سره د کور نه بهر راووتلو. همدغسې په جریان سره یو څو ورځې سر په سر همدغه کار یې ملګري ورسره وکړ او بل ملګری به یې ملا صاحب په جمع باندې مصروف کړی و. نو اخر خبره دغه ځای ته ورسېده چې د ملا صاحب او د بل ملګري ترمنځ خبره پخه شوله او ملګري شول. نو ملګري سوچ وکړ چې زه باید د ملا صاحب سره دوکه ونه کړم او صفا خبره ورته وکړم. نو ملګری راولاړ شو او ملا صاحب ته یې وویل چې ملا صاحب بښنه هم درنه غواړم او خفه هم نه شې. زه چې تا سره کېناستلم، نو د یو خودغرضه عمل لپاره ستا سره کېناستلم چې زما بل ملګری به ستا کور ته تلو او ستا د ښځې سره به یې زنا کوله او زه به یې دلته تا ته راولېږم چې ته په جمع کړم او کور ته را نه شې. کله به چې ته کور ته روان شوې، نو ما به ملګري ته زنګ وکړلو چې ملا صاحب درغی او هغه به د کور څخه ووتلو. نو ملا صاحب په دې وخت کې حیرانه شو او رډ رډ یې ملګري ته وکتل او په توره ټنډه یې ورته وویل چې ځه ورک شه، زه ښځه نه لرم. دوستانو، تاسو خپله سوچ وکړئ. ملا صاحب ځوان و، تر اوسه یې واده نه و کړی. دغه ملګری به یې چې کله کور ته تللو، نو د بل ملګري کور ته به تلو او د هغه ملګري ښځې سره به یې زنا کوله. یعنې کوم ملګری به چې د ملا صاحب سره کېناستو، دغه ملګری به یې د دغه ملګري کور ته ورتلو او د خپل ملګري د ښځې سره به یې زنا کوله. په دې طریقه یې د ملا صاحب په پلمه دغه ملګری دلته بوخت کولو. کله به چې ملګري ورته زنګ وکړو، نو د ملګري د کور څخه به بل ملګری راووتلو چې په دې طریقه یې د دوو ملګرو ترمنځ دښمني شروع شوله او ملګری راغی، خپله ښځه یې مړه کړله او بل ملګری یې هم ورسره مړ کړلو.